ښاغلي غلام اکبر بابر صاحب د یو بل نظم لیکلی دی نو ګرانو کتونکو ګورو او اورو ترې نه چې څنګه یې لیکلی دی نو زه به هم واورم او تاسو به هم واورئ. بابر صاحب تاسو چې کوم نظم لیکلی دی نو هغه د کتونکو ته ښه په مینه سره وړاندې کړي. انشاءالله چې دا نظم بم د هغې سره تعلق ساتي د الیکشن سره دا درې واړه نظمونه زما تعلق ساتي و چې پاس کړي موږ د مدام غله د زمانې لوټې زمونږ کړې خزانې پسې راوباسو به قیسې د پوندانې لوټې زمونږ کړې خزانې قوم له به دوی ورکوي ادبار د تبه جوړه کړم دا لار خاورې اوبه به یې یو ځای کړې ترېنه به یې جوړ کړي یو بیګار باقي به یې ځان له جوړولې کارخانې لوټې زمونږ کړې خزانې شپاړسم پاس به بېروزګارو څلورم پیل به اولدارو دې ته به ناسته یو چمچه وه دا خرڅول به یې روزګارو د دوی په وخت کې به کېدي داسې کاني لوټې زمونږ کړې خزانې دا دوی ګڼی او خپل دولت نه و خبر حقیقت ورته ښودل غواړي انجامو چې نور تې هم واخلي عبرت په جاروګانې کې به یې اورېدې ګانې لوټې زمونږ کړې خزانې څومره چې غله دي دا کسانو ملک دی د دوی د لاس اروانو څوک په لندن کې په سفور شو چا رانه وخوړ پاکستانو بابره نه ختمیږي دوی سره بانې لوټې زمونږ کړې خزانې پسې راوباسو به قیسې د پوندانې لوټې زمونږ کړې خزانې. والسلام. ډېر ښه بابر صاحب ډېر ښه ډېر مزیدار واقعي د ډېرو حقیقتونو نه مو پرده پورته کړې ده ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه یې وکړه ډېره مننه بابر صاحب ستاسو او انګار صاحب ستاسو.